تا چې کوم د پارټۍ دلته کې سلیکټډ بیا وایم سلیکټډ تا چې کوم سینیټر دلته کې راوستی دی هغه دلته کې د پبلک انټرسټ پرېښی دی. مونږه دا ځمکه چې کوم اخیستې شوې ده دا د سیکشن 4 لاندې ګورنمنټ په زور اخیستې ده. د دې پروګرام کوم مین مقصد چې دی زموږ د غونډه ده نو دا مونږ د کم د غوړو میل چې خرڅ شوی او هغه زموږ نه ګورنمنټ په کم ټیم کې فاټه وه سن 75-76 خبره وه نو په هغه ټیم کې دا مشران د دې بلکې زیات مشران په دې کې ژوندي دي هغه دغه د پارټ او د پی او د هغې په پاور باندې دا ځمکې د خلکو نه قبضه شوې وې په زور قبضه شوې وې او د هغې پیسې په زور ورکړې وې چې بهي که دا تاسو د پیسې الې او که نه الې خو دا میل به مونږ جوړو دا میل یې په هغې کې جوړ کو بیا دا میل چې کوم دی دا خرڅ شو د خرڅېدو نه پس دا یو جی سی پی میل په نوم باندې جوړ شو چې په دې کې د دې علاقې ډېر خلک چې کوم دي نو دا په روزګارو او د دې مین مقصد دا و چې دا ایریا بیکورډ وه او دې خلکو ته دې روزګار میلاو شي نو مطلب دا دی چې زمونږ دلته دوه نقصان وشو یو طرف ته زمونږ خلک بې روزګاره شو بل طرف ته زمونږ هغه پراپرټي کم چې قبضه مافیا ده یا مطلب دا دی هغه کم اواز چې نن سبا چوتیږي چې بهي سرکاري ځمکې به څوک نه نیسي د څوک په چا سره زیاتې نه کوي نو دا ځمکه اخیستې شوې د میل لپاره وه خو چونکې هغه میل نه هغه سیز لاړ کاروبار ته دې کې وس هغه میل ټول ډسمنټل کو ختم کو او وس موجوده چې کم دی پای کې پلاټینګ شروع دی او هغه پلاټینګ چې کم دی هغه په هغه ټیم کې مطلب دا چې وس دغه خرڅی لکه زمونږ د ګورنمنټ اف پاکستان نه د سپریم کورټ نه وسره د وزیر اعظم صاحب نه چې په هغې کې دغه خاص کسان انوال دي په دې میل کې نو مطلب دا دی چې هغه د پکار دا ده چې هغوی د دې باندې خپل یو ایکشن والی او دا میل چې کم دی زمونږ مقصد دا نه دی چې مونږ ته دا پراپرټي واپس صرف میلاو شي که دا میل د ګورنمنټ سرکاري هسپتال لپاره استعمالیدی شي دا پراپرټي نو مونږ تیار یو که پرس کا دا د یو سپورټس کمپیلکس لپاره د پبلک د انټرسټ لپاره استعمالیدی شي نو مونږ تیار یو که پرس کا دا د یونیورسټي لپاره د کالج لپاره استعمالیدی شي نو مونږ تیار یو خو که ان کیس دا پراپرټي دا خلک د کاروبار دپاره استعمالوي نو دا زمونږ پراپرټي ده ګورنمنټ له پکار دی چې مونږ ته خپله پراپرټي واپس کړي. زه نن د کومې مسلې په حق کې چې مونږ دا ټول د 100-150 کناره غونډ شوي یو نو مونږ ګورنمنټ ته یو ډېر پر زور میسیج ورکوو په هغې کې کمشنر ملکان ډي سی ملکان اے سی ملکان د سپریم کورټ چیف جسټس ته او خاص کر محمود خان ته چې بهي ستا چې کوم د پارټۍ دلته کې سلیکټډ بیا وایم سلیکټډ تا چې کوم سینیټر دلته کې راوستی دی هغه دلته کې د پبلک انټرسټ پرېښی دی د عوامو انټرسټ یې پرېښی دی او دلته کې جی سی پی ګي کارپوریشن آف پاکستان د دې اصلي مالکان مونږ یو دا زمونږ نه په زبردستۍ انډر سیکشن 40 سیکشنو عباسي پولیټیکل ایجنټو دا زمونږ نه په زبردستۍ اغوستې ده که دا شی د پبلک انټرسټ لپاره استعمالیږي نو ویل اینډ ګډ په هغې زمونږ سره اعتراض نشته خو که دا په پرایویټ خلکو ته د دې پیسې د هغوی جیب ته ځي نو په کار دا دی چې مونږ ته د دې هغه واپس کړي د هغې نه علاوه دا دوی کمپلیټلی ډسمنټل کړه د هغې مشینري دوی خرڅه کړله د دې چاردیواري ورانه کړله
انتظارګاه ورانې کړلې ایون یو جومات پکې پاتې دی او زما خیال دا دی چې هغه جومات هم دوی ورانوي. نو زه ګورنمنټ ته ویم او خاص کر فدا ته ویم او دا میسج وله ورکوم خو سبا په دې کې څه نه څه بدمزي جوړه شوله یا په دې کې مړی وشو یا په دې کې نور څه دغه ایشو جوړه شوه د لا اینډ آرډر که نه د هغې به فایده ریسپانسیبلي. نو مونږ ټول دا څونه 150 کسان چې کوم راغونډ شوي یو مونږ ګورنمنټ ته ریکویسټ کوو چې دا شی په خپل دغه کې وایلي تحویل کې وایلي او یا دې پکې د پبلک انټرسټ لپاره څه جوړ کړي خو پبلک انټرسټ لپاره پکې څه نه جوړوي او د خپلو مالکانو ته واپس کړي. مونږ نه دا ځمکه چې کوم اخیستې شوې ده دا د سیکشن 4 لاندې ګورنمنټ په زور اخیستې ده. په هغه وخت کې پاټه وه، په پاټه کې چا غږ نشو کولی، د پی وسیع اختیارات وو خو غږ به دې کوو نو اریپور به دې ځای و. چونکې هغې کې میل جوړ شو بیا هغوی دا مونږ له وکړي چې یاره په دې میل کې به تاسو ته روزګار میلاو شي. نو مونږ دا تسلي وکړه چې یاره دا ټیک شو دا ځمکه خو زموږ نه لاړه خو مونږ ته به روزګار میلاو شو. اوس هغه میل هغوی وران کړو دغه یې کړو او پلاټونه یې کړه. نو مونږ اوس ګورنمنټ ته دا اپیل کوو چې یاره دا ځمکه چې کوم ده دوی پلاټ کړی دی دا د ګورنمنټ په خپل تحویل کې والي او په دې کې څه داسې اجتماعي یو شی جوړ کړي هسپتال یا بل شي چې هغې ته د پبلک ته څه فایده رسي. که نه هغه نه کوي نو بیا دې مونږ ګورنمنټ ته دا ریکویسټ کوو چې دا ځمکه دې مونږ په کم سیکشن 4 لاندې اخیستې شوې ده مونږ ته واپس د هغې مطابق واپس راکړي. دا ځمکه د جی سی پي دا د ما د ملګرو خبره وکړله او دا پر کاغذونو کې هم شته. زموږ یې د قوم په خیر خوای کې اخیستې وه او اوس هغه میل هغې وران کړه هغه او په هر څه کې ګټه وکړه او په دې کې د حکومت ځمکه هم شته چې دغه ټوله د نفي ده. دې ته مالکان دا چا چې اخیستې ده دې ته پکې تاوان نشته. پکار ده چې موږ د زمیندارو ته موږ خپله ځمکه واپس کړي او په دې کې د دوی تاوان نشته. او که د نن سبا د مشران دي د قوم یو تش هغه په حدیثو کې راځي وي اخر وخت کې به دغه د شپول به فصل خوري نو ټوله چاته د ګټې ګوري هغه اخلي او موږ قوم حلالوي. نو مهرباني وکړي چې دا بیا مالکانو ته میلاو شي. دا څه سیاسي غونډه نه ده چې یاره موږ پکې تقریرونه کوو یا ښه دي یا بد دي. دغه په دې باندې پوهه دی او زموږ د ټولو دغه دا ده چې یاره څنګه احسان خان پوره په تفصیل سره دغه بیان کړو چې یاره که څه سپورټ دپاره هسپتال دپاره دغه دپاره د پبلک انټرسټ کي نو موږ ته هېڅ اعتراض نشته. خو فرض کا سړی دغه دپاره د ګټې دپاره نو پکار دا قانون دا دی دا هم د خدای تعالی هغه اخلاق دي چې د خپلو زمیندارو ته واپس شي. ډېره مهرباني.